یو ځوان یا زوم یا کوزدنۍ سوی ځوان د لوړ ناماتونکي ولورو بېځایه رواجونو ضد و ضدبازۍ او د واده د لوړو مصارفو د پیدا کولو په خاطر باندې حداقل 10 کاله دی مجبوره دی چې زحمت وباسي تر څو د خواښ او خسر فرمایشات پوره کړي. تاسو وګورئ نن دلته 2 خسران ناست دي 2 خسران ناست دي. تاریخ به د دوی په مورد کې ښه قضاوت کوي. دا به سلهاو کلونه دي خسرانو ته دعاوې کېږي. سلهاو کلونه به د دوی نوم یادېږي چې اول دغه اساس او بنیاد د نیکۍ په بغلان ولایت کې دغه خلکو کښېښوی. خپلو زومانو ته یې ولور وبخښئ چې داسې ځوانان د ایران په لارې کې، ترکیې په لارې کې، خارج په لارې کې بیچاره د کمپنسېګۍ د خاطر نه د جګ ولور چې 10 لکه 15 لکه کلونه مسافري به عمل ته تیر کړه. د سیاسي وي چې نکاحګانې کړې وي ورسره نو پیسې نه وي چې خسر ته ورکړي، طلاقونه سره واخیستل. د څه وجې نه؟ د دې کمبغلۍ د وجې نه. او داسې خلک چې ځوانان چې ورته کتلی دی هر یو د دې ملک یو غټ قدر و، خو په لاره کې شهیدان سو. خواست ما از تجارای ملی، از تجارای کشور ما است که در این قسم یک برنامه‌ای که بتونه جوانای ما را، کسایی که واقعا با دهه‌ها یعنی 10 سال 15 سال 12 سال نامزد ماندگی هستند، توانایی پرداخت تویانه یا مهر تویانه عروسی را نداره، مصارف عروسی را نداره، بر از اونا همکاری بکنن که همچنین برنامه را راندازی بکنن. کامل خان بود خیر سان سردینا